طالبانو په ښځو بیا کوم بندیزونه ولګول؟ دا چې څه یې ویلي ویډیو تر پایه راسره وګورئ. سلام، ستړي مه شئ. د طالبانو د امرالبالمعروف وزارت په یو متضاد امر کې پارکونو ته د نارینه او ښځینه‌وو د ورتللو ورځې سره جلا کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له محرم پرته له کورونو د ښځو وتل منع کړي دي. په دې اړه خپور شوي حکم کې راغلي چې د یکشنبې، دوشنبې او سې شنبې په ورځو کې به ښځې او په نورو ورځو کې به نارینه پارکونو ته ځي. طالبانو پارکونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو او سړو ورځې په داسې مهال کې جلا کړې چې ښځو ته له 45 کیلومتره څخه لرې د بې محرمه سفر اجازه نه ده ورکړل شوې. ځینو خلکو دې تازه پرېکړې ته په غبرګون کې ویلي چې ښځینه به په طالب واکمنۍ کې له داسې ضد او نقیضو حکمونو سره پغمان یا استالف ته څنګه یوازې ځي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده په اړه ویل شوي چې په کندهار کې د طالب مشرانو د وروستۍ غونډې په طرز کې هغوی ته د شرعي احکامو د پوره تطبیق لپاره د اقداماتو امر کړی دی. په هر حال تاسو زموږ د ویډیو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو به په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په